د ګیدړو خوراک شوه د افغان د غرو زمري د وطن فریاد څوک مو رنګ په رنګ کوي. دغه سندرغاړی اوس نه هم په خپل وطن دی او نه هم په وطن کې سندرې سته. د ده په وطن اوس پر ټنګ ټکور بندیز دی چې له امله یې شاوخوا ټولو هنرمندانو خپل وطن پرېښی. دوی اوس په پردي دیار کې د خپل دیار سندرې وایي دلته هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او ژوند یې له کړاوونو سره تېرېږي. د نظام چپه شو، طالبان راغلو، نو 2-3 میاشتې مونږ وو په وطن کې. مونږ کتل چې حالات به لږ ښه شي، خو نه کېده چې بیا خبره تر د کور تالاشیانو پورې راورسېده. نو بیا مجبوره شو چې دېخوا پاکستان طرف ته راکډوال شو. نو هغسې په سپین بولدک باندې راغو. ډېر د هر احساس و، ډېر یو ستونزمند حالات و چې مونږ راوتو. او چې بیا دلته پېښور ته راغلو، نو پېښور کې ژوند لږ څه روان و. بیا دلته کې پکې ستونزې پیدا شوې، د حکومت نیولو، بندیان شو، پکې لاړو جیل ته، 6 ورځې هم پکې تېرې کړې. ژوند روان دی، دلته کې ستونزې شته دی. هغه د پروګرامونو مسلې هم دي، اقتصادي ستونزه هم شته دی. بل څومره افغانان چې زموږ راغلي دي د افغانستان نه، نو د بچو د تعلیم نه محرومه دي. نو دغه ستونزې اوس هم دلته شته دی. د حکومت نیول رانیول دي، دغه ستونزو سره مخ یو. دغه هنرمند وایي د دوی هغه ملګري چې لا هم په وطن کې دي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ده په خبره ډېر یې هڅه کوي چې خپل وطن پرېږدي، خو زیاتوي آن له وطنه د تللو کرایه نه لري. کوم ملګري زموږ اوس په افغانستان کې پاتې دي، هنر خو هلته بنده دی، معلومه خبره ده، ټولې نړۍ ته پته ده. داسې استادان، داسې ښه آرټسټان چې هغوی اوس هلته کې په ریړو باندې لګیا دي، څوک مرچکي خرڅوي، څوک رومیان خرڅوي. نو ژوند ډېر مشکلاتونو نه ډک دی. خواران داسې په بد وضعیت کې دي چې پاکستان ته د راتګ کرایه نه لري. هلته کې ژوند ورته ډېر سخت دی د کور نه. نو بس دغه ستونزې شته دی. هلته هم ډېر فنکاران پاتې دي. په 100 کې داسې ووایه چې 15% دلته راغلي، یو 4-5% بار خارج ملکونو ته تللي، او نور په افغانستان کې دي. دا په پېښور کې د مفکورې په نامه مرکز دی چې له افغان هنرمندانو سره همکاري کوي او په خاصه توګه د پاکستاني حکومت له لوري د هغوی د نیولو او ایستلو پر ضد له افغان هنرمندانو سره قانوني مرستې کوي. د افغانستان چې کوم سندرغاړي دي د کرښې دې اړخ ته، او هغوی د روان جنگ د طرفه د لاسه د کابل د سقوط نه پس دلته کې راغلي، نو مفکورې دا ګڼل لکه د یو مهذب ټولنې چې کومه ذمهواري چې که دا خلک واپس هلته ولېږلی شي، نو دا اندېښنه زیاته ده چې د کابل کې چې کوم رژیم حکمران دی هغوی به ورسره ډېر ناوړه او غیر انساني سلوکونه وکړي. په دغه سلسله کې مفکوره کوشش دا وکړو چې هغه سره ودرېږي، د هغوی د مرستې دپاره د میډیا تر لارې هم د هغوی خلکو ته ورسوي. عدالت کې هم هغوی ته اسانتیاوې چې د خپله وسه څه کولی شي چې هغه ورته ورکړي. پخوانی کابل هغه چې سندرې پکې وې، سندرغاړي پکې وو او ژوند له رنګه ډک و. لکله چې هلته پر هنر بندیز لګېدلی، نو هنرمندانو یې هم کډې بار کړې دي. ګڼو یې ګاونډي هیوادونو ته پناه وړې او ګڼ نور یې بیا هڅه کوي چې غربي هیوادونو ته مخه کړي.